زما دا پوښتنه ورنه وه آیا سور بیرغ څومره تاریخ لري او سپین بیرغ څومره تاریخ لري؟ داسې ده چې سپین بیرغ د تاسو چې د بدري بیرغ ده که نه او د محمد رسول الله بیرغ ده دا 1400 کال لري په سعودي کې او نو هلته خو بیا د نبي علیه السلام روضه هم شنه ده که نه هلته ولې بیا سپین بیرغ نه ده ځکه ګورې روضه ځان ته مسله ده نو بیرغ هم کوټه ده او کلمه پکې ده نو دا بیرغ کوم د انګریزانو نه ازادي اخیسته کفر ته یې ماته ورکړه ته ولې نه منې موږ له چا نه ازادي اخیستې ده تا ورسره اګریمنټ وکړه قرارداد ورسره وکړه 18 میاشتې حکومت تا ته وسپاره ګوره اګریمنټ مې دې له په زور مې کړی ځکه چې هغوی دې ماته وخوړله موږ سره اګریمنټ کړی ده موږ هغوی اګریمنټ نه ده کړی ځکه هغوی د خپله کېناستل اوس زاري کولی چې موږ نوره صلحه کوو او بالاخره هلته کېناستل مذاکرات ته کېناستل موږ آیا تا لیدلي چې موږ اوس زاري کړي د امریکا ته دوه کاله خو د پیسې ونه اوسه پورته د امریکا پیسې نه قطر کې نه ناست تا دفتر په چیز چلیږي ګوره زه چې قطر کې ناست یم هغه قطر هېواد موږ سره همسایتوب ده آیا دا 20 کاله جګړه کې د امریکا دا به ووانه دا قطر کې وروره ګوره ښه ودرې چې دا 20 کاله جګړه کې اجازه راکړه طالب جانه هفته کې $10 مليون چې تا تر کابل ته راځي دا ولې اخلي چې ما ته ورته ورکړی ته مات کړی که هغه مات کړی موږ امریکا مالسیم نه مات کړه موږ هغه مات کړه نو څنګه خیرات ورته نیولې ماما بایډن کاکا هفته کې $10 مليون راوړه دا خیرات ولې غواړئ ګورې موږ چا نه خیرات نه ده غوښتې موږ د دغه د 20 کاله کې دومره جګړه وشوه او د دې یتیمان پاتې شول دغه یتیمان چا ته پاتې دا اوس ما ته پاتې که تا ته چېرته پاتې تا یتیمان څوک خپل ورور دی وژلی تا چې د امریکایان وژلي خو ټول افغانان دي وژلي دي افغانان څوک دي خو هماغه کلي کې ورس نه پېژنم مې ورور تعریف کوي بلې په اردو کې موازنه ساتلی ودرګه ستا خبره درسته ده ځکه خپل مې وژنه ځکه ما ورور چې خپله غلام و ځکه ګوره ښه غلامي سره دوستي باید د کفارو سره ونیسي ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء کسانان تاسې ایمان راوړئ لا تتخذوا اليهود تاسې مونیسئ یهود نصارا په دوستي سره امریکایان څوک دي یهودان دي که نصارا دي څوک دي آیا دا په دوستي تاسې ولې نیولي وروره دا آیات الله تعالی د یهودو نصاراو لپاره وویل چې ومن یتولهم منهم فانه منهم ان الله لا یهدي القوم الظالمین دا آیات اخره پورې ووایه چې الله ووایي چې دغه خلک یې ظالمان دي دا په دوستۍ مه نیسئ او تاسو له دوی څخه بعضې د دوی څخه مه ورځئ نو تا مؤمن ته ویلي دي خو په دوستۍ چا دي خو دا ګوره ښه بیا تاسې دلته ویل چې هغه وطن مور د پوه شو دا وطن مور سره غلطئ وطن داسې مور ته بل سړی دفاع وکړي څنګه تاسې نه ټول دا پوښتنه کوم دا ته امریکا ته ما ته وایي که ما به ومنم ته اوس امریکا نه خیرات وړې دا هم په دې خوا پرېږدو دا امان الله خان چې ما ته وکړې دا منې که نه منې دا معنا به درسته هغې ته موږ تړلي یاستو دا به ټول امریکایان ټول ناټو د 4,000 کسان ته نه دي مردار کړي امان الله خان 14,000 تنه په ننګرهار کې په خیبر پښتونخوا دې خوا په دې جنګونو کې مردار کړي ورته هغه نه منې هغه تا 2,000 چې پکې تللي دي دا پکې منې ګوره به 12,000 څه کوي دا خالي د یو انفجار چې په هلمند کې وسو او دې څومره امریکایان مردار شول او په کړه خو دې محمد رسول الله سرک دغه بوټکو باندې ختم وکړه دا غي سره څه کړه قیامت ورځ باغې طرف کې قرآن او ثم لام طالب مې ځکه ما یاد راغله الله نو چې ومن يقتل مؤمنا متعمدا دې آیات مې باندې کړه ته وایې دې معنا څه ده آیا امریکایان مؤمن وو دا خلک ته وژلي د توحید کلمې داویدار چې قتل کړي دي دې سره څه کوي ګوره که مثال په اوږده مې انفجار کړی که په پولیس مې انفجار کړی ځکه د هغه حکومت باندې دا ټول مسؤلیت ده پوه شوې دا آیات سره څه کوي ته دا الله چې تا ته وایي دا یو کس د انسان تا قصد رابطن قتل کس دا جهنم ته لېږم قرآن وایي که زه خو نه بسم الله الرحمن الله وایي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدين فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد عذاب عظيم دې ته څه کوي دا خالدان ده پوه شوې ځکه آیا ما مسلمان و په قصد وژلی یو انسان ګوره قصدا عمدا ومن يقتل مؤمنا متعمدا ده فجزاؤه جهنم خالد ټول عمر لپاره الله جهنم ته لېږي دې سره څه کوي دا سره څلور شان پکې ذکر کړ الله وایي چې په قصد عمدا د ملک قتل لکه جهنم ته لېږم تا ته په غضب کې لعنت دي په تا ته دردناک عذاب تیر شوی دې سره ورته څه کوي ولې پټه ده تو تعالی وکړه درسته ده آیا اوس ما دغه مسلمانانو په قصد وژلي نو چې باندې وژلي ولې ګلان ته غاړه کوي دا 20 کاله چې تاسو په دا جګړه کې راغلي تاسو د ملکیانو کورونه وران کړل او د مجاهدینو نه ما کو راکټ د ملکیانو کورونه راکټ د ما کو په باندې
شریعت څه حکم کوي چې مومن مسلمان مړ کېږي دا ډزمه کو کنه تا ورته بوشکه کې خو ده کنه یو پلچک تانه پاتې نشو 2,50,000 پلچکه تا واړو زول 2,50,000 خو ته به څه جواب ورکړې قیامت پورس د مرګ ته یاد ده که یاد ده نه ده طالبه بالکل یاد مې ده قرآن وایي دې نه مړ کېږي که خپله په مارمۍ مړ نه شي ورځ مړ کېږي قرآن وایي کل نفس ذائقة الموت بل ځکه وایي چې کل من علیها فان ټول به راکېږي نو ته به هلته خدای ته په کومو سترګو ولاړې زه به انشاءالله داسې ټګې سترګې الله تعالی حضور ته ځم او پوه شوې او د خپله قرباني ورته پېښه کوم تاسې غوندې هسې ځکه تاسې ټول حکومت د امریکایانو لاس لاندې و تاسې غیر د امریکا لاس چې کوم کار کوی سو آیا د هغې فرمان لاندې نه وی خلاص دې ښه ته وسېږه ته ګرمه کړې تا سره تا ویل ما ویل به یې زه تا ته دا وایم چې خلاص راشي خیر سي مننه تراب صاحب تا ته د مېلمه تر ټولو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته اول خو ټولو هیوادوالو نه هیله کوم چې څوک وطن سره مینه لري د خاورې سره مینه لري ټول کمنټ کې ولیکئ ملي بیرغ څنګه کوي ټول ولیکئ کمنټ کې که څوک یې وطن سره د خاورې سره په رښتیا وطن حقیقي بچی کوي دغه ولیکئ کوم ولیکئ زه به د ورور نه یوه څو پوښتنې وکړم ورور اول خو زموږ خو چې ته خو راغلی دا د شکر دی موږ د مسلمانان کو موږ د کلمو خو د اول خو ته موږ ته دا تعلیمي بیک ګراونډ ووایي چې څومره تعلیم لري تعلیم او علم دې څومره کړی تعلیم دې څومره کړی تا نه موږ اوس زده کړې کو دا خو موږ ته اسلامي بیرغ هم راوړو شریعت هم راوړو موږ د مسلمانان هم کړو اوس موږ ته چې خالص زه به ستا د تعلیم پوښتنه وکړم چې تعلیم څومره لري چې موږ ته نه څو پوښتنې وکړو که تا نه دین زده کوو اوس ځکه زما عمر سره 14 کاله عمر مې ضروره ډېر عمر مې نه ده دوه درجې اته کاله مکتب ویلی ده قرآن کریم حفظ کړی ده الحمدلله او 2 درجې کتابونه مې ویلي دي 2 درجې کتابونه مې ویلي دي ته به وطن لپاره څه خدمت وکړې او زه به وطن لپاره داسې خدمت وکړم چې انشاءالله تعالی چې اول تاسو به راځئ او ثانیا الله تعالی د وطن ته به ما څه خدمت وکړې وطن ته دا خدمت کوم زما په دې باندې ځکه اوس الحمدلله زه خپله مجاهد یم په دې غواړم چې څومره ناراضي نه شي او د دې لپاره خدمت کوم خاص الا فی الله لپاره چې د افغانستان دغه مظلوم ملت د یو بحران نه لرې کړم او بحران یې وژغورم ډېره ښه ده ډېره ښه ده ښه نور به څه خدمت وکړې آبادۍ لپاره به څه خدمت وکړې آبادۍ لپاره خو دا ټول خدمت ده نو کوي ته انجینر یې ډاکټر یې ته انجینر یې ډاکټر یې څه شی انجینر نه یم ځکه موږ په دې ضمانت یوه خبره ته کوم ګوره ته وړوکی ماشوم یې 14 کاله عمر دی 14 کاله عمر دی خیر دی دغه خبره وړوکی ماشوم یې چې 14 کاله عمر دی دغه ملي بیرغ خیر دی ته د پلار نه پوښتنه وکړه د نیکه نه دې پوښتنه وکړه د کاکا نه دې پوښتنه وکړه چې دا ملي بیرغ کاکا څه معنا دا څه شی دی د څه وخت نه پیدا شوی دی تا سره اوس موږ بحث هم نشو کولی که نه ځکه چې ماشاءالله علم کې نابغه عمر هم کم دی نو ته داسې کار وکړه خیر دی دغه خپرونو ته غوږ ونیسه زده کړه وکړه د خلکو نه دغلته پوی پوی خلک راځي ما او تا به زده کړې کوو دغه شیونو کې ته ګوتې مه ورکړې صحیح ده او خاص چې زه لاشه خپل سبق ویوه ته 14 کاله عمر دی وخت په دې شیونو په دې فیسبوکونو مه ضایع کوه چې ته انجینري ویوه چې ته ډاکټري ویوه ښایسته دې وطن ته به خدمت وکړي د خیره سبا به د خیره پیلوټ وي سبا به انجینر وي سبا به ډاکټر وي او دغه شی نه نور پرېږده دغه فیسبوک سره ستا څه کار دی ملي بیرغ سره ستا څه کار دی راځه د دې وطن آینده بچی شه ولکې که دغه خبرو نه ته تېر شه ستا ځوان وخت لري موږ خو چې عمرونه دا دی تېر دي تقریبا د 40 خواوشا یا 40 دغسې عمرونه هم دي یا زیات نو لاشه خپل سبق ویوه زه راته د یو کشر ورور یا د یو خپل بچي په صفت ته دا توصیه کوم چې خپل سبق ویوه او زه لاشه دغه زه خپل کتاب دې راواله زه خیر چې زده وکړه د وطن په اړه وطن د تحریک په باره کې د وطن د تعلیم په باره کې سر شو ته مطالعه وکړه زه زه لاشه زه په مخه د ښه دا ملي بیرغ نه به وروسته دا دومره وخت یې دلته ملي بیرغ څه و ګوره ستا عمر ډېر کم دی ته ملي بیرغ سره ستا سره په دې بحث نه دی پکار که نه زما عمر اوس تا د جوابات ګوره ته زمونږ د بچي په ځای زه لاړ شه ښکته شه او ستا دغه چې دی ستا سره دا بحث نه دی پکار زه غوږ ونیسه خبرو ته خبرې یادې کړم بیا تا داسې پوښتنه وکړه بوشکې چل درځي که نه څه بوشکې چل
سره هم وزیر پوشکې پیږي واه یو غواړي څنګه د پورته کړ خجر اوس سره زبېند ته ما ته دا سړی مخه کوي دا جنمت سی بیا د قواخره کې ګوره زموږ د خاورې بچي زمون خبرې باوري زلا خپل مکتب یو اتم صنف پورې د مکتب ویلې به شروع کړه خیره مکتب څنګه دا سبا د جنمت سی بیا د قواخره او ماشومې وړو کې ماشومې په دې خلکو خو مو غلې مکتب پاتې را 12 اسناد مخه سره زکه تاسو مکتبونه کې چې چا باته کله نه کله کله مکتب ویل او رشپت ته وړاندې کې باز اسناد به ورته تاسو څنګه هغه چې ما ته ویل عمر کم دی کنه ګوره بحث سړی نه څنګه شه خپل سبب یو د کار سبب انجنیر شي سبب ډاکټر شي صحیح ده زه د بچی په ځای زلا شخصه شه زه د فیسبوکونو په تیر شه مو خو راځو مو خو درد دي مو خو کړی دي مو خو دردونه لیدلي مو خو جلا وطنۍ لیدلي دي زه خپل سم کتاب راواله د فیسبوکونو ته هیڅ فایده نه کوي آیا ته له مثلا مشروع دي کار دي کنه کار یو هغه بدل لیدلې دي وطن سره ته د وطن په مینا نه پويږي پوه شئ او د پلان کې خبره کوم کې د پلان کې زوی ته اسانه هغه باندې سټډیز لته کې چې سره په خپل وګټي ته خو اوسه پورې دا شی نه باندې خو ته نه پويږي چې د وطن څخه وي ملي بیرغ څخه وي په دا شی نه باندې چې ته پويږي خو ته صرف بس الله اکبر دې لیدل خو الله اکبر په دغه نه پويږي چې دا کله پوي شي چې کله د الله اکبر په مفهوم کله پوي شي کله په ملي بیرغ په مفهوم پوي شي کله د مکتب په قدر پوي شي کله د تعلیم د زده کړې د دې په مفهوم پوي شي بیا راشه لایفونو ته خپل علم خلکو سره شریک کا اوس ته ته پورې مکتب ویلې دی او مثلا 2 درجې دی ویلې دي نو تا نه او نور د وخت ځای کیږي دغه وخت ستاسو زده کړې دی دا وخت ستاسو مطالعه دی ګوره دې شپه کې تېخي ته ولې تا به تاسو باید کتاب وي تاسو باید نور څه داسې وسایل وي چې د وطن ته په خدمت وکړي تاسو فیسبوک سره څه کار دی ورکه بچي زما ورور دی شل کلر ورور مې دی والله موبایل هاتي والي زه وساته زه شمزه زه کوم شمزه مهرباني زه ستاسو بچی په ځای پوسه دا تقریبا 3 کال کې زه ران کې ما پوسه هغه 2 کال اساسه حکومت پوسه د وزه د ډیر راغل وزه د کور خاص خوراک د نس پوره کوي سما زه په دې مو درته ولم زم زه در باندې خپکیږم ګوره چې خو ولې نشي پوره کوي ولې نه خدا خبره دردېدل خبر ولا بیا در باندې و دردېدل داسې خبرې مکه په دې نورم زه درته ولم خو زه دغه سوي چې دغه زموږ د افغانانو ذهنونه چې دغه قلف ساتل شوی دي ذهنونه بند ساتل شوی اخلاص ذهنیت ته څنګه د ورکړي چې زلا مکتب یو خدای یو د ویل چې انت ټول ختم کا انت چې مکتب وسوځوا انت مکتب پن کا انت ملي بیره پن کا دا کافر دی دا مسلمان دی خدای له خدای ولې خدمت پوره خونه پیګم زمون په حشر د چیز سره کېږي زویا لا طبيعي زه الله دې مسره دغه وکړه الله دې مسره ساده مخکې د حلال رزق خاوند شي ته په شپږ کلنې کې مزدوري کوي تاسو راو کنه سره ګرمه کې د نسی مهرباني والله بالله ما ذات کار مکتب لري د څه په اته کلو کې ماته یو څه سم نه درا کړه آیا زبر د دې هوا نسګټه کړم یار د اته کار چې دا شرغني حکومت دې کې ما اس داسې یو مثبت پیل او نه درلودله په دې هغه کې مکتب څه بالا وطالبه کوم کلی کې چې ژوند کوم معلم باندې رضا وکړه ستاسو صحیح درس نه ورکړه تاسو محګور تاسو له خپل راځي به تاسو دغه مخري بو چې هغه وخت بو معلم سو کو وسم معنا وخت له ده ها زه به ته خبر وکم زموږ په خپلوانو کې یو ماشوم دی نه کلن دی شیا عربي پويږي په انګلیسي پويږي دا د اوس په شپږمه د تفسیر په دوره کې ده په افغانستان کې اوسېږي ما سره خبرې کوي خو څه خبره ده خدای څه ویل ده معلومات کوشش کړه موږ څه بلاړو موږ باندې او دا درس نه ویل چې نه ورته کې و چې نه به خړول او موږ ته به ساده څه انګلیسي کې مطلب دی وی لایف از struggle men who lose men who win زندگی دلته struggle په معنا د چانس دی زندگی چانس چې غټلې چې بیللې ده عمر د کم د سره وخت او بخښه دي خان عمر د کم د سره وخت ته تعلیم کې زوړ ځوان نه ګوري بس شروع کا بسم الله کا کار
السلام علیکم. تاسو ته صدیق صاحب ته او د بل ملګري ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. او نن شپه د بیا موضوع پر څه شي راکړئ تراوس صاحب؟ مجاهد صاحب ذبیح الله مجاهد صاحب وایي 80% خلک یې سپین بیرغ خوښوي. نو دا تا هم نظر غواړو چې دې سره ته موافق یې که مخالف یې؟ خو نو داسې ده چې هر یو خپل دغه دی. اوس زه سپین صدیق صاحب سور بیرغ خوښوي، تا هم سور بیرغ خوښوي، دا بل به سپین خوښوي. دا خو بس په خلکو کې راځي یا به 50% یې سپین خوښوي یا به 80% یې سور خوښوي. بس دا راځي. دا اوس مجاهد ته خو د غږ نه ولی چې بس 80% یې ګرده بس سپین بیرغ خوښوي. ولې داسې دی چې یا به 40% سپین خوښوي یا به شپېته داسې دی نه دی چې بس ګرده بس 80% سپین بیرغ به خوښوي. دا کیسې دي. بالکل بالکل دا همدغه تا نظر موږ غوښتو چې ته خو مطالب وي او په دې امارت کې د وخت کې د میډیا داسې خبره ده تراوسه موږ تاسو اوس هم نه دین ته احترام ورکوو نه ولا کلمې ته احترام ورکوو. بله ورځ د هغه ولیدل چې کلمې ته ور واچوئ د سپین بیرغ په مخ ته کلمې ته ور واچوئ. او نو اوس موږ تاسو هېڅ هم نه منو. یلا ځانو ته مسلمانان وایي. ولې والله مسلمانان موږ ستاسې څنګه ډېره لرې ده. او داسې ده چې موږ کله سپین بیرغ ته چې بالا یعنې دغه نه کوو خو هاخوا چې کښېږدو خپل سور بیرغ راخو. دی نه دی چې بس بالا کلمه دې پر نوشتی او زه ور واچوم. دی نه باید وسي. نه باید سور بیرغ ته زه یا ور واچوم. دواړه مې د وطن بیرغ دی. دواړه باید زه په لاس کې ولرم. دواړه باید زه پر وطن باندې ورپوم. نه باید هغه ته بې احترامي وکړم نه باید دا سپین ته احترام. دواړه ته اوس هم خپل احترام لرم. که سور وي که سپین دواړه مې د زړه سر دی. زه په یو خبره وکړم. ما خپل د الله دې اجر درکړي. ډېره ښه منطقي خبره دې وکړه او داسې خبره دې وکړه چې صلحامیزه خبره دې وکړه. زه درته یو خبره وکړم. دغه ورونه چې راغلي دي د هېواد ته دوی وایي موږ شریعت غواړو که نه او د الله کتاب د الله کتاب کې وایي چې تاسو دروغ مه وایئ. دا دروغ حرام دي او دا د منافقینو د خاصې نه یوه لویه خاصه ده. خو ذبیح الله مجاهد ښکاره خلکو ته او د ولس ته په سترګو کې چې دی خاورې واچولې ویې ویلې چې 80% خلک چې دی دا سپین بیرغ غواړي. آیا دا دروغ نه دي؟ ولې داسې دروغ وایي؟ داسې دی چې سړی د غېږ نه ولاسي. ما تاسو ته وویل ما سړی نه ولاسي چې څو خلک یې خوښوي. بالا نه سړی نه پوهېږي. یا به 80% هغه خوښوي دی چې دی باید دواړه باید یو رقم پر سړی باندې پر دواړو باندې کلمې نوشته دي. پر دواړو لا اله الا الله محمد رسول الله نوشته ده چې پر نوشته او هغه دواړه زموږ د زړه سر دی. ولې چې دی موږ باید ټولو شي ته احترام وکړو. که سور که سپین پر موږ تاسو فرق نه کوي. دواړه باید یو ځای ولاړ وي. دی نه چې معنا فرق کوي که نه؟ فرق څنګه نه کوي؟ دا خو ته وایې چې فرق نه کوي. فرق ولس ته فرق کوي. سبا به د ګلبدین بیا راغلی. سبا به هغه وایي زه شین لګوم. سبا به بله ورځ چې دی دا د نورو تنظیمونه دلته خو چې دی وایي اسلام دی زموږ په دې هېواد کې وایي اسلام دی. اوس خو پکې لا نور هم زیات شو. تقریبا د شولو نه هم دا زموږ دینونه اوړي. دا به هر یو دین سبا راځي دا موږ خپل بیرغونه عملي کوي. موږ د چا بیرغ نه منو. موږ د چا خلکو بیرغ منو خو د یو تنظیم په صفت د یو پارټۍ په صفت د یوې ډلې په صفت د یو تحریک په صفت دغسې منو. نو داسې خو دا یو چې دی نیشنل بیرغ دی قومي بیرغ دی د دې ملت بیرغ دی. هغه که هره ګروه راځي که هر چا نظام راځي نو هغه خپل کولی شي چې خپل بیرغ د یو کمپین په دغه باندې مثلا د انتخاباتو په وخت کې د کمپین په وخت یا د نور داسې کړنو دپاره خپل بیرغ استعمال کړي. ولې چې قومي مسله راشي د ولس مسله راشي بیا خو چې همدا بیرغ دی دې سره څه مشکل دی؟ دا خو د طالب ګوره دا نه د غني دی نه د ګرزي دی نه د هیبت الله دی نه د ګلبدین دی نه د بل دی. دا د ولس بیرغ دی. او دغه طالبان دغه اوس تقریبا دا به ټول 1 لک کسان په افغانستان کې اوس پکې تعداد زیات شوی یا څه پکې د خاشات هغه پکې ننوتي دي ځکه د کوشش کوي چې د برنامج سبب هم شي. دغه خلک پکې ننوتي دي او نور چې دی دغه ولس چې دی د بیرغ سره داسې مینه لري لکه خپل مور خور سره چې لري. ولې د خلکو سره لوبې کوئ؟ او ذبیح الله مجاهد ته ولې دومره غټ دروغ وایي چې 80% خلک چې د سپین بیرغ غواړي؟ صدیق صاحب زه داسې دی چې تا ته وایم طالب خو هېڅ وخت داسې دی چې خپل سپین بیرغ نه غورځوي نه هم ورکوي. داسې درته ووایم او خبره صحیح ده. خبره نیسم. موږ سپین بیرغ ته من حیث یو تنظیم یو تحریک یا یو ګروپ یا یو پارټۍ په حیث ورته احترام لرو. هغه که د هر چا بیرغ وي که د هر تنظیم
بیرغ کې ګناه نشته. څه خبره هغه خبر هم درته صدیق صاحب ګوره اوس سور بیرغ چې دی چا وویل چې کوم د زړه سر دی یا د زړه کوټه ده یا وایي دا سور بیرغ چې دی زموږ د سر پوړونی دی دا چې دی چې هغه ته هم باید د طالبان احترام باید یې پورته کړي. داسې دی چې یو باید د دفاع وزیر پر دغه باندې پورته کړي، یو باید پورته کړي پر ارګ باندې ودرې. وبنالله توفیق خبره خلاص او خلک به هم خوشحاله ورڅنګه راځي. دغه طالب د اصولو سره دغه ده په ټولو باندې رحم کوي. زه راته یوه خبره وکړم، دغه نظام چې راغلی که نه دی هغه کړنې کوي چې ولس سره ښکاره جنګ کوي، ولس سره ښکاره جنګ کوي، نسل کشي کوي. اول خو راغی سمدلاسه ویلي چې سمدلاسه مکتبونه بند شو. حال دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامة انا وهو ضم اصابعه. یعنی داسې دا ګوتې داسې کړي چې څوک چې دوه لورګانې لري او دی په ښه تربیې د دې وکړه او دی په ښه طریقه رالوی کړي حتی تر دې چې دا بالغ شي، وایي زه دا کس به وایي داسې په قیامت په ورځ روان جو تا په ما مکتب بند کړ. ولې؟ آیا دا فرض نه دی؟ من عال جاریتین دا د رسول الله قول دی، ورشه په ټولو حدیثو کتابونو کې دا شته. ادرس هم در کوم، صفحې هم در کوم او ټول هر څه در کوم. هغې نه علاوه هلته خو دې ولس ته په سترګو کې خاورې وشیندې. بیا چې دی راغی ملي بیرغ هغه دې مخکته کړ، اوس دې پکې لا دا دعوې راوستې چې اویا سلنه خلک بیا داسې نور داسې کارونه وکړي چې مثلا هغې کې بیخي دا ولس ته سره ناراضه دی. ملي سرود دې ختم کړو، د ګاونډیانو خلاف ظاهره ښکاره پالیسي نه لري. او موږ ویل چې دغه شی وکړو ولې ځان ته چې دا ولس راپارې